ورځ تر بلې د پولیسو لیکې پیاوړي کیږي. ننګرهار کې د ختیځ زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه نن په 22مه دوره کې شاوخوا 350 تنه پولیس د ځانګړو رسمي مراسمو په ترڅ کې فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. دا یاد ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان مولوي رحمت الله نعماني وایي چې دغو پولیسو ته د مسلکي زده کړو ترڅنګ عقیدوي زده کړې هم ورکړل شوي دي. د ننګرهار مرکز تربیوي نه تقریبا په دغه دوره کې چې د 22مه دوره ده د فتح نه وروسته نو تقریبا په دغه دوره کې خو مجاهدین چې فارغېږي 340 نفره مجاهدین دي. نو ټول مجاهدین چې دلته کومې زده کړې موږ ورکوو نو هغه په دوو برخو باندې یو عقیدوي درسونه دي او بل چې دي هغه مسلکي درسونه دي. نو بیا مسلکي درسونه چې دي هغه بیا مختلف دي لکه مجاهدینو ته ګزمه او چکپین همدغه سانته د کورونو یا داسې یو ځای چې هلته مخالفین وجود لري د هغو تصفیه کول. نو مسلکي برخو کې همدغه عقیدوي درسونه بیا هغه مختلف درسونه دي مختلف مضامین دي نو هغه موږ دغه مسنۍ دوره کې ورته. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند سید طیب حماد وایي له فتح را په دې خوا یاد روزنیز مرکز شاوخوا 18,000 پولیس روزلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرقي زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه نن ورځ د یو میاشتني مسلکي اختصاصي او عقیدوي زده کړو څخه شاوخوا 350 پولیس فارغ شول او د جامعې لپاره خدمت ته وړاندې شول. او یاد دې وي چې د دې ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د فتح را په دې خوا د 18,000 شاوخوا پولیس دلته فارغ شوي دي د مسلکي او اختصاصي او عقیدوي زده کړو نه او جامعې لپاره خدمت ته وړاندې شوي. په ورته مهال کې تازه فارغ شوي پولیس خپله خوښي څرګندوي او وایي چې د ښوونې او روزنې پر مهال یې د مسلکي او تخنیکي زده کړو ترڅنګ عقیدوي زده کړې هم ترلاسه کړي دي. نوم مې ریاض الله د لغمان ولایت نه راغلی یم دلته د یو میاشتني اعداد دپاره او په دې اعداد کې موږ ډېر څه زده کړل لکه چوکپین سو پیره سوه ګزمه سوه اسلامي او شرعي زده کړې سوې او همدا رقم ډېر هر څه زده کړل د صنفونو په حسابونو کې درسونه وه او نو چې استادان الحمدلله ښه کوشش وکړو ښه خواري وکړه هر یو په خپل بخش کې نو څه چې استادان را زده کړي هغه موږ یاد کړي دي. انشاءالله دښمن ته به دا موقع نه ورکوو دا وخت به نه ورکوو چې زموږ د ولس ته یو خطر راپېښ کړي د ولس خلاف ودرېږي د انشاءالله چې موږ له دزې نه ځو او خپلو دندو ته ستنېږو نو الحمدلله په ښه مېړانه به د خپل ولس خدمت کوو. د دې رسمي مراسمو په وروستۍ برخه کې پولیسو ځینې مهم نمایشات نندارې ته وړاندې کړل. د هغوی شوم اهداف د منځه یوسو او خپل ځان برلاسه اکتساب کړو. په ننګرهار کې د ختیځ زون د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز تر دې وړاندې هم په 22 دورو کې زرګونه پولیس روزلي او ټولنې ته یې د خدمت لپاره معرفي کړي دي. دا یاد مرکز مسؤلین وایي دا لړۍ به دوام ولري تر څو د امنیتي ځواکونو بنسټونه پیاوړي شي. عبدالعلیم احساني، پولیس رادیو، ننګرهار. پولیس د ټولنې خدمتګار